څنګه چې موږ وکتل چې پاکستان کې الیکشن وشو او الیکشن نه پس موږ دا خبره نوٹ کا چې پاکستان کې فی الحال داسې یو پارټي هم نشته چې هغه خپل حکومت جوړول د پاره هغه سره مکمل سیټ سي پاکستان کې حکومت کول د پاره 165 سیټس پکار دي خو فی الحال نه پاکستان تحریک انصاف نه پاکستان مسلم لیگ نون نه پاکستان پیپلز پارټي سره دونه سیټونه دي چې هغه په یوازې حکومت جوړ کړي نو فی الحال پاکستان تحریک انصاف چې کوم حالات دي هغه سره نه هغه انتخابي نشانو او نه هغه چې کوم لیډر دی عمران خان هغه جیل کې دی اینه باوجود پاکستان تحریک انصاف ټول نه زیات سیټونه چې کوم سره ډیټیل دی هغه مطابق 101 سیټونه چې دي نو هغه پاکستان تحریک انصاف سره دي خو دې کې داسې سیټونه دي چې فی الحال هغه باندې کم خبره ده یعنی کم نوټیفیکیشن هغه شتل شوی دی نو هغه سیټونو او هغه حلقو باندې الیکشن فی الحال سټاپ کړی دی نو کومه هغه ته ماینس کو نو فی الحال پاکستان تحریک انصاف سره دی زل چې دی نو 92 داسې سیټس دي چې هغه حکومت جوړول د لپاره فی الحال ټول نه زیات هغه سره امیدواران یا هغه سره سیټونه موجود دي بیا دینه پس مسلم لیگ نون راځي هغه سره 79 ووټس دي سیټس موجود دي او هغه هم حکومت په یوازې جوړول د لپاره دغه نه دي چې هغه حکومت جوړ کی بیا مسلم بیا دینه پس راځي پاکستان پیپلز پارټي سیټونه چې دي نو هغه 54 دي او هغه یوازې حکومت نشي جوړولې نو فی الحال پاکستان تحریک انصاف او عمران خان دا فیصله کړی دا چې مونږ به مسلم لیگ نون یا پیپلز پارټي سره لاس نه ملاو او مونږ به اپوزیشن کې کینو هغه پورې دوباره الیکشن نه شي او دوباره مونږ ټول سیټونو باندې نه ګټلی شي اوس مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي پرون یو پریس کانفرنس کو او هغه کې هغه اعلان کو چې مونږ به اوس یوزه حکومت او ماغه شان ناولو څنګه چې پهلا الیکشن نه پهلو یعنی پی ډی ایم متوي ټولو پارټیانو هغه ټایم 11-12 داسې پارټیان وي یو لستولس چې هغه یوزه حکومت وکړو خو دې ځله هغه شان چل نه دی ځکه دې ځله موږ وکتل چې کیسز چې دي یا الیکشن ریزلټ چې دی هغه ډېر زیات چینج دی دې ځله پاکستان تحریک انصاف ته ډېر لیډ ملاو شوی او دې ځله داسې ډېرې پارټیانې دي چې هغه چا یو سیټ نه ګټلې او چا یو یا دوه سیټونه ګټلې دي څنګه تاسو غټ اگزامپل درکم بل ځله پی ډی ایم کې عوامي نیشنل پارټي یعنی خیبر پختونخوا کې چې کوم این پی پارټي دا د هغې کس حیدر هوتي وکې موجود خو دې ځله هغې صرف یو سیټ ګټلی دی او هم صوبایي نیشنل سیټ هغې نه یې ګټل نو دې ځله هغې دې کې شامل نه دي دې ځله دې کې صرف دې سره ایم کیو ایم دي چې هغې سره 15 سیټونه دي دې سره پیپلز پارټي دي چې 54 سیټونه دي او مسلم لیگ نون دې سره خپل 79 سیټونه دي صرف دام نه بلکې دې سره اخوا دیخوا وړې پارټیانې هم شامل دي د کې کاف لیگ دی د کې بی ان پی دی او دا ټول راوځي شوي دي او دوی دا فیصله کړې ده چې موږ به پهله شان د پی ډی ایم شان راوځي شو او موږ به حکومت کوو اوس دې ځله دې ډیسایډ کړل چې موږ وزیر اعظم بسو کې پیپلز پارټي او نون لیگ یو بل ته دغه کو چې زیاتره سیټونه چې دي هغه به موږ یو بل کې ډیوایډ کو بلاول بوټه دینه پهله پریس کانفرنس کو هغه کې هغه وی چې موږ به دینه غټه هدي نالو بس موږ صرف دې سره ناستو موږ دې صرف ووټ ورکو چې موږ تاسو حکومت جوړول کې تاسو سره یو خونور موږ سنالو خو نه باوجود موږ ته دا خبر راغل چې صدر کم عہده ده هغه به پیپلز پارټي ته غواړي یعنی آصف علي زرداری به صدر وي بیا چیرمن سېنات هغه هم ته پیپلز پارټي غواړي بیا قومي سپیکر نېشنل اسمبلی سپیکر عہده ته هم پیپلز پارټي غواړي دا غټه هدي پیپلز پارټي وته ویل چې دا مونږ ته راغی او زموږ چې کوم دا 54 کسان دي دا مونږ تاسو فیور کې تاسو لا ووټ درکو نو اوس دا فیصله وشو چې پاکستان کې با یو ځل بیا پی ډی ایم تاس کې حکومت جوړیږي او ردی وزیر اعظم با نواز شریف نه بلکې شهباز شریف وي پهله خدا ټول ویل شو چې دې ځل لبا یو ځل بیا نواز شریف سلورم پیر وزیر اعظم جوړیږي خو دا فیصله وشو چې اوس نواز شریف نه بلکې ادي حکومت چې دی ادي وزیر اعظم با صرف او صرف شهباز شریف وي نورو منسټریانو یا نورو سیټونو فیصله نه شوي چې کم کسبه کم منسټری اخلي او کم کسبه کم عہده اخلي خدا سو سیټونه دي چې دی باندې پیپلز پارټي خپل انټرست خپل شوق خولې دي او نون لیگ په دې خبره پیپلز پارټي ایم کیو ایم رضا کو چې مونږ به نواز شریف وزیر اعظم کوو نه خو مونږ به وزیر اعظم سیټ ضرور اخلو او دې کې به مونږ سره شهباز شریف چې نو هغه به وزیر اعظم د لپاره مونږ درو
دوه نور غټ ډیولپمنٹ وشو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور چې هغه نومینیټ شو، یعنی هغه به جوړیږي، اور د پنجاب وزیر اعلی به پهلنې فیمیل وي، هغه به وي مریم نواز. نو هغوی له غټه عہده ورکه. موږ خو دا توقع کوله چې کیدای شي شهباز شریف یا حمزه شهباز چې دی هغه وزیر اعلی جوړ شي، خو دې ځله دی وزیر اعلی چې دی نو هغه مریم نواز ته عہده ورکه. ډیفینیټلی دا پنجاب خلکو لپاره ډیر تاریخي خبره ځکه چې پهلني ځل باندې یو فیمیل به وزیر اعلی جوړیږي. دا ډیولپمنټس فی الحال پاکستان کې روان دي. اور نن یو بل فیصله دا وشوه چې مولانا فضل الرحمان جی یو آی فی هغوی پارټي دا هغوی دا ووایي چې مونږ دا الیکشن نه منو، د کې داندې شوي ده مونږ سره، د کس ته مونږ ته سیټونه نه دي راکړي، زموږ الیکشن بایللی شوی دی. نو هغوی دې الیکشن ته ووایي چې دا ټول فیک دی. بل طرف ته جهانگیر خان ترین چې عمران خان خلاف پارټي جوړه کا، هغوی هم فیصله وکړه چې زه دا پارټي پرېږدم، زه خپله عہده پرېږدم او زه سیاست ته خیرآباد ویم. بل غټ فیصله دار راغی دی الیکشن ورځو کې، الیکشن نه بعد خاص کر سراج الحق چې هغه امیر و د خپل پارټي جماعت اسلامي، هغوی هم فیصله وکړه چې زه اوس به امیر نه، زه به اوس د دې پارټي سربراہ نه، اور هغه استعفا ورکړه. هغه سیاست نه دی پرېښی، هغه استعفا ورکړه او بل چاته خپل پارټي کې دعوت وکړو چې تاسو راشئ او دلته کې امیر تاسو جوړ کړئ. دا ډیولپمنٹ فی الحال پاکستان کې روان دي او یو څو ورځو پس به زر پته ولګي چې پاکستان وزیر اعظم، پاکستان صدر، پاکستان فورن منسٹر دا ټول به څوک چې څنګه دی خوا پاکستان کې نیشنل اسمبلی اجلاس سٹارٹ شي، آی کې به ټول دا هر څه ډیټیل مونږ ته مزید واضح شي. مهوش کماس، سیما نیوز، اسلام آباد.